سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. ولسمشر غني وایي د جنرال عبدالرشید دوستم موضوع تر غور لاندې ده او د بیرته راتګ احتمال یې ډیر دی. د نوموړي په باور د ښاغلي دوستم موضوع یوه حقوقي مسئله ده او ډیر ژر به حل شي. د ولسمشر لومړی مرستیال د تیر کال په غوی میاشت کې د درملنې په پلمه ترکیې ته ولاړ او بیرته رانغی. د غزني د ولایتي شورا مخکینی غړی سید عبیدالله سادات په غزني ښار کې ووژل شو. د غزني د امنیه قمندانۍ د مسؤلینو په وینا نوموړی چې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو احتمالي نوماند هم و، تېره شپه په داسې حال کې چې له خپل کاري دفتره د کور پر لور روان و د یو بریدګر له لوري په بېغږه تومانچې سره وژل شوی دی. د سرچینې په وینا بریدګر کله چې غوښتل له پیښې ځایه وتښتي د افغان ځواکونو لوري وژل شوی دی. ولسمشر غني په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو له امله ولسي وګړو ته د اوښتو مرګ ژوبلو او په فاریاب کې له نیول شویو کسانو سره د شوي چلند په اړه اړوندو بنسټونو ته د څېړنو امر کړی دی. ښاغلي غني په یوې اعلامیې کې ویلي د افغان ځواکونو هر ډول چلند چې د هیواد له نافذه قوانینو او اصولو سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دي او څرګنده کړې ده چې رامنځته شوې ستونزې د افرادو د نامسلکي چلند پایله ده، نه د هیواد د دفاعي او امنیتي نظام. نوموړي له اړوندو بنسټونو همداراز غوښتي چې د یادو پیښو له څېړنې وروسته خپل راپور او وړاندیزونه دې له اعلی سرقمندانۍ سره شریک کړي. له دې سره سم ولسمشر غني تېره ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې د فاریاب له ملکي او پوځي مسؤلینو سره خبرې وکړې او د دې ولایت امنیتي وضعیت یې وارزاوه. ښاغلي غني په دې ناسته کې وویل خلک نظم غواړي او نظام باید هغوی ته د ښو خدمتونو د چمتو کولو په خاطر ځواب ویونکی وي. د نوموړي په باور حکومت د نظم او عدالت د ټینګښت لپاره ټول اقدامات په پام کې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې 2 اونیو راهیسې د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان د نیول کېدو په غبرګون کې په فاریاب کې لاریونونه روان دي او یو څه دولتي تاسیسات هم پکې زیانمن شوي دي. په تخار کې یوې 15 کلنې نجلۍ تېره شپه ځانوژنه وکړه. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر وایي دغې نجلۍ د شکمش ولسوالۍ په قدوس سیمه کې د چرۍ ټوپک په وسیله خپل ژوند ته د پای ټکی ایښی دی. د نوموړي په وینا تر اوسه د دغې پیښې لامل روښانه نه دی او څوک یې په تړاو نیول شوي هم نه دي. او د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ یو منځنی ښوونځی وسوځول شو. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي د کفتان په نامه دغه ښوونځی چې په ګړباوې بابا سیمه کې موقعیت لري تېره شپه د ناپېژاندو کسانو لخوا سوځول شوی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې د یاد ښوونځي 8 خونې او ټول اسناد سوځېدلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.